د ایټا ټیسټ په پیډاګاجي کې تاسو پوره نمبر یې څنګه اخیستلی شئ؟ جی بالکل. اوس په د ایټا په هر ټیسټ کې د پیډاګاجي نه سوالونه راځي. کله چې په ایټا ټیسټ کې د پیډاګاجي نوم راشي نو موږ ویریږو چې دا به لا کومه بلا یا مصیبت وي. او زموږ دا خیال دی چې پیډاګاجي ډیر زیات مشکل سبجیکټ دی. خو بالکل داسې نه ده څنګه چې ستاسو سوچ دی. پیډاګاجي ډیر زیات اسان سبجیکټ دی او ډیر زیات انټرسټینګ، دلچسپ یعنې زړه راښکونکی هم دی. د دې ویډیو نه پس به تاسو د پیډاګاجي یره بیخي ختم شي او تاسو به پوه شئ چې پیډاګاجي ډیر زیات اسانه ده. په دې ویډیو کې هغه موضوعات شامل دي کوم چې په ایټا ټیسټونو کې بار بار راځي. په دې ویډیو کې به موږ زده کوو چې پیډاګاجي څه ته وایي، ټیچینګ میتھډز د استادۍ طریقې، لرنینګ تیوریز د زده کړې مختلفې تیوریانې، اسسمنټ ټیکنیکس یعنی د جایزې طریقې، او کلاس روم منیجمنت، بلومز ټیکسانومي او نور هم ډیر څه. نو راځئ چې خپل نننی درس شروع کو. السلام علیکم and welcome to Dear V Academy. د ټولو نه اول دې خبرې له راځو چې what is pedagogy. pedagogy څه ته وایي؟ نو pedagogy refers to the art and science of teaching. pedagogy دا د استازۍ د ټیچینګ د هغې هنر دی او د هغې طریقې دي. It includes all the methods. په دې کې هغه ټولې طریقې، ټیکنیک، strategies شامل دي او هغه تیوریانې and theories that teachers use کوم چې استادان استعمالوي to help student learn effectively چې سټوډنټان، طالب العلمان په صحیح طریقې سره، په مؤثرې طریقې سره زده کړه وکړي. مطلب پیډاګاجي دا د استازۍ طریقې دي چې څنګه به ماشومان هغه په بهترینه طریقه باندې زده کړه کوي. مطلب ته کومه طریقه استعمالولی شي چې دا کم طالب العلمان دي، ماشومان دي، دا په بهترینه طریقې سره زده کړه وکړي. نو لنډه دا خبره شوه چې پیډاګاجي دا د استازۍ طریقې دي. په دې ویډیو کې به موږ یو څو ټاپکس، یو څو موضوعات هغه ډیر زیات مهم دي، دا به موږ کور کوو په دې ویډیو کې. په پیډاګاجي کې دا موضوعات شامل دي. اولنی دی ټیچینګ میتھډز چې د استازۍ کومې طریقې دي، مختلفې طریقې به موږ وایو. دغه شانتې لرنینګ تیوریز، د لرنینګ د زده کړې مختلفې تیوریانې. تیوري هغه یو څیز ته وایي، هغه یوې خبرې ته وایي چې هغې باندې تجربه شوي، تجربې نه هغه ثابت شوي او هغه یو ثبوت لري. داسې یو خبره چې هغه له تجربې نه ثابت وي او هغه یو ثبوت لري نو دغې ته تیوري ویلی کېږي. دغه شانتې کلاس روم منیجمنټ به موږ وایو چې کلاس روم د کمره جماعت د سبق د ویلو چې کومه کمره ده، کوم ځای کې چې سبق ویلی کېږي، سټوډنټان ناست، طالب العلمان ناست، نو د هغې منیجمنټ، د هغې نظم. او دغه شانتې اسسمنټ ټیکنیکس د ازموینې، د ټیسټ، د جایزې، د هغې مختلف ټیکنیکس، د هغې طریقې به موږ وایو. دا یو ټاپک به موږ تفصیلا وایو. نو راځو خپل اولني ټاپک ته چې هغه دی ټیچینګ میتھډز، د استازۍ طریقې. نو د استازۍ مختلف طریقې دي. اولنۍ طریقه هغه ده لیکچر میتھډ. د هغې نه مخکې دې خبرې له راځو چې د استازۍ کومې طریقې دي هغه په دوه قسمه دي. یو دی سټوډنټ سنټرډ. سټوډنټ سنټرډ هغه طریقو ته وایي چې په هغې کې شاګردان هغه بنیاد وي، مرکز وي. مطلب سنټر په دې کې مین فوکس هغه سټوډنټان وي، مطلب زیات فوکس په سټوډنټانو باندې او کم فوکس په استاز باندې. مطلب استاز پکې صرف بطور د یو فیسیلیټیټر کار کوي، نور زیات کار به هغه ماشومان کوي. نو سټوډنټ سنټرډ دغې ته وایي. دغه شانتې دویم موږ سره ټیچر سنټرډ دی. هغه طریقې، ځینې طریقې هغه ټیچر سنټرډ دي. مطلب د هغې سنټر، د هغې بنیاد ټیچر وي. ټیچر از د مین فوکس، په دې کې ټیچر هغه مین فوکس وي. سټوډنټ سنټرډ طریقې شوي چې هغې کې شاګرد بنیاد وي، په شاګرد باندې، سټوډنټ باندې فوکس وي. او دغه شانتې ټیچر سنټرډ هغه چې په هغې کې مین فوکس په ټیچر باندې. نو پخوانۍ چې کومې طریقې وي نو هغه ټیچر سنټرډ وي، مین فوکس هغې کې په ټیچر باندې و. خو اوسنۍ چې کوم ماډرن طریقې دي هغه سټوډنټ سنټرډ دي چې په هغې کې مین فوکس په سټوډنټ باندې دی. نو دا دوه خبرې تاسو زده کوئ چې سټوډنټ سنټرډ څه ته وایي او ټیچر سنټرډ څه ته وایي. نو مخکې به دا بار بار راځي. نو ټیچینګ میتھډز د استازۍ طریقې، په دې کې اولنۍ طریقه ده لیکچر میتھډ. د لیکچر طریقه، د ټیچر ټاکس اینډ سټوډنټ لیسن. په دې طریقه کې ټیچر خبرې کوي او سټوډنټان هغه اوري. It is teacher centered. دا ټیچر سنټرډ دی. مطلب دی کې مین فوکس یوازې استاد دی. مطلب د شاګردانو پکې دومره رول نه وي. دی کې
استاد خبرې کوي او شاګردان یې اوري. نو دا یوه طریقه ده. دا طریقه هم ځینو ځایونو کې ډېره زیاته مفیده وي ځکه چې په کم وخت کې زیات کار وشي نو هغې دپاره لیکچر میتډ هغه ښه طریقه ده. دویمه طریقه د استازۍ د ټیچینګ هغه د ډسکشن میتډ. ډسکشن وایي باز ته خبرو اترو ته. په دې کې استاد او شاګرد دواړه بحث کوي خبرې کوي. Both the student and teacher engage in dialogue. په دې کې سټوډنټ او ټیچر د یو بل سره په یو خبره باندې ډایلاګ کوي نو سټوډنټ ته پکې هم موقع میلاویږي او ټیچر هم په هغې کې خبرې کوي. نو دا چې کوم ده دا سټوډنټ سینټرډ طریقه ده، مطلب دی کې مین فوکس په سټوډنټ باندې دی. نو دا دویمه طریقه شوه ډسکشن میتډ. دریمه طریقه ده ډیمانسټریشن میتډ. ډیمانسټریشن وایي یو څیز پریکټیکل ښودل، مخامخ یو څیز هغه ښودل، دې ته وایي ډیمانسټریشن. نو په دې طریقه کې د ټیچر شوز ا پریکټیکل اکټیویټي اور ایکسپریمنٹ. په دې کې ټیچر یو پریکټیکل اکټیویټي یو کار ښیي ماشومانو ته، پریکټیکل هغه ورته ښیي او ایکسپریمنٹ تجربه پې کوي. لکه دا اکثر د ساینس سبجیکټ کې کیږي او دا شین چې کوم ټیکنیکل سبجیکټ دی لکه کمپیوټر سبجیکټ ټیچر پړاوی نو کمپیوټر راوړی شي او پریکټیکل هغو ته وښودلی شي. دغه شانتې ساینس سبجیکټ کې ایکسپریمنټ کیږي، مختلف تجربې کیږي، نو دا په هغې کې هیلپفل دی، مطلب فایدهمند دی. د استازۍ د ټیچینګ څلورمه طریقه ده اکټیویټي بیسډ لرنینګ. اکټیویټي بیسډ لرنینګ څه ته وایي؟ سټوډنټ لرن بای ډوینګ. په دې کې سټوډنټان زده کړه کوي بای ډوینګ ټاسک، مختلف کارونه کوي، په خپله کارونه کوي، اکټیویټیز کوي لایک رول پلینګ. لکه رول پلینګ کوي، مطلب یو ډرامه غونته کې کوي چې په هغې کې یو سټوډنټ ته یو کار حواله کړي چې ته به داسې چل کې بل سټوډنټ، نو دا یو رول پلی یو ډرامه غونته کې، نو په دې باندې سټوډنټان په خپله پریکټیکل زده کړه کوي. دا شان ګروپ ورک، په ګروپونو کې سټوډنټان کار کوي. گیمز د لوبو په ذریعه باندې سټوډنټان طالب العلمان زده کړه کوي، نو دا اکټیویټي بیسډ لرنینګ دی او دا هم سټوډنټ سنټرډ طریقه ده. مطلب په دې کې هم سټوډنټ هغې باندې مین فوکس مین توجه په هغه باندې فوکس وي، توجه ته. نو په دې کې شاګردان عملاً یو کار کوي، یو تجربه کوي، یو گیم په ذریعه باندې یا رول پلی په ذریعه باندې کار کوي. پنځمه طریقه هغه ده پروجیکټ میتډ. شاګردان یو مکمل کار یا پروجیکټ کوي. سټوډنټانو ته یو کار حواله شي، یو مکمل پروجیکټ ورته په څه ټایم کې حواله شي او هغوی په دغه پروجیکټ باندې کار کوي، نو دا چې کوم دی نو دا پروجیکټ میتډ دی. په دې کې سټوډنټان ډېر زیات ډیپ لرنینګ کوي، جوره زده کړه کوي او ټیم ورک پکې هم کوي، مطلب د یو ټیم په شکل کې د یو غونډې په شکل باندې سټوډنټان یو کار کوي. دا وی 15 طریقې د استازۍ. نو دې نه تاسو له په ایټا ټیسټ کې کوېسچن راتلی شي، ما تاسو له د هغې مثالونه هم درکړه. که تاسو ته بیا هم څه مسله وي موږ ته کمنټ کولی شئ او دغه شانتې د ویډیو بار بار تاسو کتلی شئ چې دا تاسو ته ښې یادې شي. نو دا 15 طریقې وي، امید لرم تاسو به ځان سره لیکلي مي، دا به م نوټ کړي مي. کله چې تاسو داسې یو لیکچر ګورئ نو ښه خبره ده چې هغه تاسو ځان سره نوټ کوئ. دویم ټاپک زمونږ په دې ویډیو کې هغه دی لرنینګ تیوریز، د زده کړې مختلفې تیوریانې. په هغې کې اولنۍ تیوري ده بیهیویریزم، چې دا یو سایکالوجیسټ دی، یو کس دی، هغه دا تیوري پیش کړې ده چې هغې نوم دی بی اف سکینر. بی اف سکینر د بیهیویریزم تیوري پیش کړې ده. بیهیویریزم مطلب د سلوک ته پام کول، د یو چا چې کوم سلوک تاسو وکړي نو هغې ته پام وکړي، هغې ته توجه وکړي، نو دغې ته وایي بیهیویریزم. په دې کې مین فوکس هغه په بیهیویري، مطلب په رویه باندې. نو په دې کې وایي چې لرنینګ از بیسډ آن ریسپانسز ټو ایکسټرنل انوایرمنټ. په دې تیورۍ کې موږ دا وایو چې لرنینګ چې کوم دی دا بنیاد دی چې تا سره تا ته کم ایکسټرنل د بهر ماحول نه ستا چې کم چاپیرچل دی د هغې نه تا ته څه میلاویږي نو هغه ته زده کې او هغې ته کم ریسپانس ورکې نو دا دغې نه تر لرنینګ کولی شي. په دې کې موږ وایو چې انټریکشن ود انوایرمنټ، د ماحول سره چې ستا کم انټریکشن وي نو هغه تا باندې اثر کوي. نو موږ به په کلاس کې دا څنګه استعمالو دا تیوري. نو موږ چې کله ماشومان یو ښه کار وکړي موږ هغې له ریوارډ ورکو، او که کم او یو خراب کار وکړي نو هغې له موږ پنشمنټ یا سزا په طور باندې هغوی له رټنه ورکو. نو دا په دې کې شامل دی ریوارډز اینډ پنشمنټ. دا چې کوم دی دا بیهیویر جوړوي. نو بیهیویریزم
دا په دې طریقه باندې استعمالیږي چې بیهیویریزم کې موږ دا وایو چې ماشوم له ریوارډ یا پنیشمنت ورکول، سزا او جزا ورکول. لکه دې مثال دا دی چې ماشوم یو ښه کار وکړي، هغه ته سټارز ورکړي، هغه اپریشیټ کړي، د هغه تعریف وکړي، نو دا په دې کې شامل دي. نو دا و بیهیویریزم تیوري چې په دې کې مین فوکس په بیهیویر باندې دی. موږ دې کې دا ویل چې د ماحول نه یا د بهر نه چې تا ته کوم خبره میلاویږي نو هغه تا باندې اثر کوي. دویمه چې کومه تیوري ده نو هغه دی کنسټرکټیویزم. کنسټرکټیویزم خپل ذاتی زده کړه، د دې مطلب دا دی خپل ذاتی زده کړه. کنسټرکټ مطلب دی جوړول، په خپل یو څیز جوړول. دا تیوري پیش کړې ده جان فیجټ. نو په دې کې دا وایي چې لرنرز بیلډ دیئر اون انډرسټینډینګ. په دې کې به لرنر چې کوم دی زده کوونکی هغه به خپله باندې انډرسټینډینګ کوي، مطلب په خپله به ځان پوهه کوي. په دې کې به ټیچر کار کوي به طور د یو گایډ، مطلب هغه به یو فیسیلیټیټر یا هغه به صرف لار ښیي او نور چې کوم زده کوونکي لرنر دی هغه په خپله کار کوي او په خپله به زده کړه کوي. نو په دې کې موږ وایو چې ټیچر ګایډ rather than just deliver information. په دې کې به ټیچر به طور د یو فیسیلیټیټر یا د لار ښودونکي کار کوي په ځای د دې چې هغه ټول معلومات هغوی له ورکړي. نو په دې کې دا خبره شامل ده چې دا به سټوډنټان یا طالب العلمان لرنرز چې کوم دي په خپله کار کوي، په دې کې زده کړه به کوي. لرنینګ از سټوډنټ سنټرډ. په دې کې لرنینګ چې کوم دی هغه سټوډنټ سنټرډ دی، مطلب په دې کې مین فوکس په سټوډنټس باندې دی، په طالب العلمانو باندې دی، په زده کوونکو باندې دی. نو دا وه دویمه تیوري. دریمه تیوري هغه دی کاګنیټیویزم. چې کله کاګنیټیو راشي نو د دې مطلب ذهن، چې کوم ځای کې کاګنیټیو راتلو نو مطلب به ذهن، زمونږ چې کوم ذهن دی هغه به مطلب وي. کاګنیټیویزم چې کوم دی ذهني عمل ته پام کول، دې مطلب دا دی focuses on mental process like thinking, memory and problem solving. مطلب ذهن سره چې څومره څیزونه تعلق ساتي لکه thinking، سوچ کول، زده کړه کول، یو پرابلم هغې باندې سوچ کول، یو مسله په هغې باندې سوچ کول، د هغې حل راویستل. نو دا چې کوم دی دا ټول کاګنیټیویزم کې راځي. نو درې قسمه تیوریانې مونږ ویلي، یو بیهیویریزم او دویم کنسټرکټیویزم او دریم کاګنیټیویزم. امید لرم په دې باندې تاسو پوه شوي. اوس راځو بلومز ټیکسانومي ته. دا یو ډېر زیات اهم ټاپک دی او د دې نه بار بار کوېسچنې راځي. نو بلومز ټیکسانومي څه ته وایي، د دې مقصد سره. نو بلومز ټیکسانومي، د ټیکسانومي مطلب د کلاسیفیکیشن، ګروپ بندي، ګروپونه جوړول، لیول جوړول، یو څیز په ګروپونو کې تقسیمول، دې ته وایي ټیکسانومي. دا یو کس و بنجامین بلومز، د هغې نوم بنجامین بلومز. هغه دا یو لیول جوړې کړي دي د بلومز ټیکسانومي. هغه دا ویلي دي چې د زده کړې د زده کولو 6 درجې دي. بلومز دا ویلي دي چې د زده کړې د هغې 6 لیولې دي، 6 د هغې درجې دي. تاسو له په ټیسټ کې دا راتلی شي چې بلومز ټیکسانومي په هغې کې څو لیولې پیش کړي دي، نو په هغې کې 6 لیولې ښودلي دي. په هغې کې اولنی لیول دی ریممبرینګ، یادول. انفارمیشن چې کوم دي معلومات یا حقیقتونه فیکټس، هغه یادول، هغه معلومات یاد ساتل. لکه په دې کې به جواب د څه، څوک، کله، نومونه یادول یا سبق یادول، دا ټول په دې کې شامل دي. نو اولنی لیول دی یادول، اولنی درجه شوه ریممبرینګ، یادول. دویمه درجه ده انډرسټینډینګ، پوهاوی، ځان پوهه کول. نو په دې کې ایکسپلینینګ آیډیاز دي چې د یو آیډیا تا زده کړه خو بیا په هغې باندې د ځان پویه کو، نو ته دویمې درجې ته ورسېږي، مطلب تا په هغه څیز باندې هغه معلوماتو باندې ځان پوه کو، د هغې ایکسپلینیشن، د هغې وضاحت باندې ځان پویه کو. نو په دې کې جواب د څنګه او د ولې، یعنی دا کار څنګه کېږي، دا ولې کېږي، مطلب په دې باندې تا ځان انډرسټینډ کو، مطلب پوهه دې کو. نو دا دویمه درجه شوه. دریمه درجه ده اپلاینګ، کارول، عملی تطبیق، یو څیز په عمل کې راوسته. کله چې یو څیز تا یاد کو، بیا د هغې باندې ځان پویه کو، نو ته به بیا هغه تا چې کوم علم حاصل کړی دی هغه به ته په خپل ژوند کې استعمالې، د هغې په ذریعه به ته مختلفې ستونزې، مشکل هغه حل کې. دا دریمه خبره شوه اپلاینګ، کارول. نو څلورمه درجه او څلورم لیول چې کوم بلومز ټیکسانومي کې دی هغه دی انالایزینګ. انالایزینګ مطلب تجزیه کول، مطلب برخې کول، انالایزینګ. بریکینګ ډاون انفارمیشن،
مطلب کله چې تا انفارمیشن یاد کړه هغه دې انډرسټینډ کړه په باندې ځان پوه کړه هغه دې اپلای کړه نو بیا به ته موازنه کولی شي د دغه معلوماتو د نورو سره او هغه به بریک ډاون کولی شي مطلب هغه به تقسیمولی شي او دا بیا د زده کړې هغه های لیول دی هغه اوچت لیول دی ګوره اولنی لیول دا دی چې یادول نو ځینې سټوډنټان طالب علمان زده کوونکي داسې چې هغه صرف هغه ریممبرینګ کوي نو دا خو صرف هغه اولنۍ درجه ده او ځینې داسې چې هغه بیا په اساس باندې پوهېږي دا بیا دویمه درجه ده دویم لیول دی او ځینې اپلای کولی شي دا بیا دریم شو او انالایزینګ دا بیا لږه اوچته درجه دغه شانتې پنځمه درجه ده ایوالویټینګ چې کوم دی نو میکینګ ججمنټس مطلب قضاوت کول خپل رای ورکول خپل نظر ورکول نو بیا چې کوم دی یو کس په هغې کې خپل طرفه هم څه نظر خپل نظریه خپل سوچ هغه پیش کولی شي لکه په دې کې به د پوښتنو د دې سوالونو جواب آیا دا ښه دي ولې غوره دي دا کار ولې ښه دی ولې غوره دی نو مطلب بیا پای کې ججمنټ قضاوت هغه کولی شي او شپږمه درجه چې کوم اخرنۍ د زده کړې درجه ده هغه دی کریټینګ ایجادول مطلب نوي څیزونه نوي معلومات هغه مخې ته راوړه نو دا بیا هغه های لیول دی چې یو کس په علم کې داسې یو لیول ته ورسي چې هغه بیا نوي څیزونه نوي سوچونه مخې ته راوړي نوي څیزونه جوړوي نو دا شپږ لیولې وي چې دا مونږ ویلي دا تاسو ځان څه ولیکئ دا یادې کئ اوس د دې مقصد سره د دې شپږ لیولو د دې مقصد دا دی چې علم صرف د یادولو نوم نه دی دا یادول خو صرف اولنۍ درجه ده مطلب په علم کې نور څیزونه هم شته انډرسټینډینګ ځان پوهه کول دغه شانتې یو څیز هغه پریکټیکل اپلای کول هغه کارول کریټینګ ایوالویټینګ دا ټول په دې کې شامل دي او د دې بله فایده دا ده چې کله امتحان پیپر جوړیږي ټیسټ جوړیږي نو په هغې کې ماهرین د شپږو درجو ته ګوري یعنې ځینې کوېسچنې داسې چې هغه صرف د ریممبرینګ سره مطلب د یاد ساتلو سره تعلق ساتي ځینې هغه د انډرسټینډینګ سره تعلق ساتي چې هغې د پوهې سره تعلق ساتي چې په یو څیز باندې ځان پوهه کړی نو هغه کوېسچن به وکړي نو په ټیسټ کې به هم داسې نو دا مختلفو درجو کوېسچنې هغه راوستي نو دا خو شوې شپږ درجې د بلومز ټیکسانومي شپږ لیولې اوس راځو بلومز مونږ ته درې د لرنینګ ډومینز ښودلي دي مطلب د لرنینګ درې شعبې مونږ ته ښودلي دي چې د زده کړې د لرنینګ د هغې درې شعبې استادان به دا شعبې دا په ذهن کې ځان سره ساتي اولنی دی کاګنیټیو ډومین کاګنیټیو ما تاسو ته مخکې ویلو چې د ذهن سره دماغو سره تعلق ساتي مایند او د نالج سره نو دا د دماغو متعلق د زده کړې عمل دی مطلب دا شپږ درجې دا ټولې دا په دې کاګنیټیو ډومین کې دا راځي دا شپږ درجې چې کوم مونږ وویلې یاد ساتل ځان پوهه کول تجزیه کول کارول اپلای کول دا ټول دا شپږ په دې کې دا ټول کاګنیټیو ډومین دی مطلب علم حاصلول دي دا ټول دویم چې کومه شعبه ده هغه د افیکټیو ډومین افیکټیو ډومین کې موږ سره فیلینګز ایموشنز احساسات جذبات دغه شانتي اعتماد اټیچیوډز رویې دا ټول په دې کې شامل دي مطلب په دې کې دا خبره ده چې یوازې کاګنیټیو ډومین نه دی مطلب صرف علم حاصلول نه دي نو ته به د طالب علم د زده کوونکي د هغې چې کوم دی افیکټیو ډومین باندې هم کار کوي مطلب د هغه تعلق څنګه دی سماجي معاشرتي هغه چې کله په یو ګروپ کې کار کوي نو هغه ریسپیکټفول دی که نه عزتمند دی که نه ادب پکې شته دی که نه هغه چې چا سره اتفاق کوي یا اختلاف کوي نو هغه په څه طریقې سره کوي په دې کې به مین فوکس وي هاو سټوډنټ فیلز اینڈ ریسپانډ ایموشنلی چې سټوډنټ څنګه خپل ریسپانس کوي ایموشنلی جذباتي طور نو په دې کې هغه ټول آداب شامل دي نو کاګنیټیو ډومین کې صرف علم شامل دی چې ته زده کړه څنګه کې او په دې دویم افیکټیو ډومین کې په دې کې احترام او دغه شانتي عزت رویې جذبې دا شامل دي دریم ډومین دی سایکوموټر ډومین کې فزیکل موشن دی کوارډینیشن یوز اف موټر سکلز په دې کې به ته ګورې چې دا ماشوم فزیکل جسمانی طور باندې حرکت کوي که نه په دې کې به مین فوکس وي what a student physically do چې یو سټوډنټ جسمانی طور څه کوي په دې کې شامل دي رایټینګ لیکل ډرایینګ پلیینګ لوبې کول سپورټس
دغه شانتي لیب ایکسپریمنٹ لیبارټري کې چې کوم ایکسپریمنٹ کیږي کنه مطلب یو سټوډنټ صرف غلی ناست دی هغه صرف سبق یادوي او نو څه فزیکل څه کار نه کوي نو دا هم ښه خبره نه پکار چې هغه سپورټس کوي ایکسپریمنټس په دې سیزونو کې حصالي نو دا درې قسمه ډومین شو کاګنیټیو ډومین د دماغ سره او د علم د زده کړې سره تعلق ساتي او دویم ډومین افیکټیو ډومین چې کوم د ایموشنز سره جذباتو سره آدابو سره تعلق ساتي او سایکوموټر ډومین دا د فزیکل جسمانی کارونو سره تعلق ساتي بل چې کوم زمونږه ټاپک دی دریم هغه د اسسمنټ ټایپس د اسسمنټ د جایزې د هغې قسمونه ته چې کله سبق وې چاته زده کړه ورکې علم وله ورکې نو د هغې به ته جایزه اخلي نو جایزه د هغې اخیستل یا د هغې ازموینه اخیستل د هغې ټیسټ امتحان اخیستل هغه په یو څو طریقو سره دي هغه موږ دلته وایو اولنۍ طریقه په هغې کې د اسسمنټ د موازنې د جایزې د هغې د ډایګنوسټیک اسسمنټ ډایګنوس چې کوم دی چې کله ته ډاکټر له لاړ شي هغه ستا تشخیص کوي ستا بیماري معلوموي نو دې ته ډایګنوز وایي نو دای د سبق نه مخکې د ماشومانو نه د سټوډنټانو نه جایزه اخیستل د سبق نه مخکې تا د سبق ویلی نه دی او ته د هغوی سطحه معلومې چې هغه د زده کوونکي په کومه سطحه کې دي د دوی لیول کم یو دی نو د هغې لپاره دا اخیستلی کېږي ټو انډرسټینډ لرنر کرنټ نالج چې ته لرنر د زده کوونکي د هغې موجوده علم د هغې باندې ځان پوهیږي چې دا په څومره اوبو کې دي نو په دې کې موږ سره شامل دي پری ټیسټ مطلب مخکې د سبق نه مخکې ټیسټ اخیستل مختصر غونته کې دغه شانتي په دې کې کوېسچن کول سروې کول د ماشومانو نه مختلف قسمه کوېسچنې کول نو دا اولنی ډایګنوسټیک اسسمنټ چې کوم د سبق نه مخکې اخیستلی کېږي فارمیټیو اسسمنټ د سبق په دوران کې دویم اسسمنټ دی فارمیټیو اسسمنټ د سبق په دوران کې ډیورینګ د لرنینګ پروسس لکه د لرنینګ د زده کړې په دوران کې ته ډسکشن کولی شي بحثونه کول دغه شانتي هوم ورک اسایمنټ مختصر ټیسټ کویز او سوالونه تپوسونه کول د سبق په دوران کې جایزه اخیستل دی ته وایي فارمیټیو اسسمنټ نو دا دویمه طریقه شو دریمه طریقه ده سمیټیو اسسمنټ سمیټیو اسسمنټ وایي چې کله د مودې یا د کورس په اخر کې د سبق په اخر کې هم دا کیدای شي د کورس د ټول کورس په اخر کې چې کوم امتحان اخیستی کېږي کوم موازنه اخیستلی کېږي نو دغې ته وایي سمیټیو اسسمنټ دا چې کوم دی کنډکټډ ایٹ د اینډ اف ا کورس اور ټرم لکه په دې کې فاینل ایگزام سالانه چې کوم امتحان دی هغه شامل دی ټرم پیپرز پکې شامل دي او په دې کې ایوالویټ اوور آل لرنینګ چې اوور آل څومره لرنینګ شوی دی هغه ایوالویټ کېږي مطلب د هغې جایزه اخیستلی کېږي نو دا و زمونږه بل ټاپک چې د اسسمنټ څومره قسمونه دي مونږ ویل درې قسمه اسسمنټ دی امید لرم تاسو په دې پوه شوي بل چې کوم زمونږ ټاپک دی هغه دی لیسن پلانینګ تدریسي منصوبه بندي مطلب چې کله ته سبق وې د هغې نه مخکې ته پلانینګ کې منصوبه بندي کې یو طریقه کار جوړې نو په هغې کې موږ سره شامل دي د سبق ټایټل ته ځان سره لیکلی شي چې د سبق کم ټایټل دی او دا سبق به ته کم کلاس ته یا کم لیول والا خلکو ته ډیلیور کې دا شانتي ډیوریشن به څومره مطلب ته به څومره ټایم کلاس هلي څومره ټایم به سبق وې او لرنینګ ابجیکټیوز مطلب ستا مقاصد څه دي چې سټوډنټان یا زده کوونکي هغه څه زده کړي دا شانتي پرایر نالج د مخکې نه چې کوم علم دی مخکې چې مونږ ویله هغه معلومول د سبق نه مخکې ټیچینګ ایډز به په دې کې پکاري ټیچینګ ایډز د تدریس چې کوم دی د هغې چې کوم سامان دی لکه کتاب کاپي پین بورډ دا ټول ټیچینګ ایډز کې راځي انټروډکشن به بیا کې تعارف د سبق پریزنټیشن سبق به ډیلیور کې چې کوم ته څه وی علم هغه به ډیلیور کې ماشومانو ته به ورکې پریکټس ماشومانو په خپله په هغې باندې پریکټس کوي ایوالویشن ته به د هغوی ایوالویشن کې د هغوی نه به تپوسونه کې په اول کې هم کولی شي په منځ کې هم کولی شي په اخر کې مخکې موږ د هغې تفصیل ووایه کنکلوژن بیا به خپل سبق راغونډې د هغې اختتام به کې او هوم ورک به وله کې چې دا کار تاسو په کور کې وکړئ نو په دې کې موږ سره یو څو خبرې هغه اهم دي اولنۍ دا اوبجیکټیوز اولنې به ته ابجیکټیو مقاصد وپېژنې چې څه مقصد به څه هدف به ستا وټ سټوډنټ شوډ لرن چې ماشومان به څه شی زده کوي ماشومانو ته څه پکار دي چې هغوی څه زده کړي دویم مهم څیز هغه میټیریل دی ټیچینګ ایډز مواد چې تاسو به هر قسمه مواد هغه موجود دي چې کوم تا په ټیچینګ کې مدد درکوي دا شنې میتھډز طریقې هاو ټو ټیچ چې مطلب ته به په څه طریقه باندې ټیچینګ کې نو دا هم ډیفاین کول ضروري دي دا شنې اسسمنټ هاو ټو ایوالویټ لرنینګ چې دا لرنینګ
دا به ته څنګه ایوالویټ کې، مطلب د هغې اسسمنټ جایزه به څنګه اخلي. نو هغې طریقې هم مخکې مونږ ویلي، او بیا کنکلوژن اخره کې اختتام ختمول. دا مونږ سره لیسن پلانینګ. نو لیسن پلانینګ هم ضروری دی. مطلب ته یو سبق وي نو هغې نه مخکې پلانینګ وکړه، منصوبه بندي وکړه چې آیا زه په څه طریقې سره دا سبق وایم او کومه داسې ښه طریقه ده چې په هغې باندې زده کوونکي ښه پوه شي. بل چې کوم اخرنی زمونږ ټاپک دی هغه دی کلاس روم منیجمنت. مطلب د کلاس روم نظم، د هغې نظم و ضبط چې څه به څنګه خپل کلاس روم چې کوم ځای کې ماشومان سبق وایي ته به خپل کلاس څنګه کنټرول کړې. نو په دې کې هغه ټیکنیکس، هغه سټریټیجیز، هغه طریقې شامل دي. د ټیچر یوز ټو کیپ سټوډنټ فوکس چې ټیچر استعمالوي چې دا سټوډنټان په توجه سره ناست. نو د ټولو نه مهم اولنی څیز په دې کې دی رولز، اصول. ته به د ټولو نه مخکې د کلاس دپاره د خپل کمرې جماعت دپاره د هغوی دپاره یو رولز سیټ کړي. سپا رولز، کلیر رولز، هیلپ گایډ بیهیویر. د هغوی بیهیویر به هغې سره برابري. مطلب ته به رولز کې دی اصول به جوړ کړي په اولنۍ ورځ باندې چې یاره په کلاس کې به دا کارونه کوئ او دا به نه کوئ. دویمه خبره هغه دی روټینز. د روزمره چې کوم معمولات دي، مطلب هره ورځ یو کار کیږي، لکه سټوډنټان کلاس ته راځي هره ورځ، نو دا یو روټین دی. نو دا به ته سیټ کړي چې په دې طریقه به تاسو کلاس ته راځئ، په دې طریقه به تاسو کښېنئ، په دې طریقه به تاسو بار ته وځئ. نو دا چې کوم دی دا روټینز دي. دا چې کله تا سیټ کړه نو ریګولر پروسیجر سیو ټایم اینډ کنفیوژن. نو دا به ستا ټایم بچت کوي. مطلب هره ورځ به ماشومانو ته نه وایي چې دا کوه او دا مه کوه، خو هغوی به یو روټین جوړ شي. دا روټین سیټ کول هم لازمي دي. بل دی ډیسپلین. ډیسپلین چې کوم دی نظم و ضبط، نو دا برقرار ساتي. فیر کانسیکوینسز پر مس بیهیویر. ته به فیر شفاف چې کوم دی کانسیکوینسز کېږي. مطلب چې چا مس بیهیویر وکړو، یو کار غلط وکړو، نو د هغې به دا کانسیکوینسز نتیجه به دا راوځي. سپا هغه خبرې به سپا کړي چې چا دا کار کو د دې نتیجه به دا وي. نو په دې څیز باندې کار کول پکار دي. دغه شانتې انګیجمنټ. انټریکټیو سیشنز ریډیوس بورډم. مطلب انګیجمنټ به په کلاس کې ساتي. چې کله سټوډنټان زده کوونکي هغه انګیج وي، مطلب هغه مصروف وي، نو هغوی به بیا نورو سیزونو ته نه وزګارېږي، په سبق کې به فوکس. نو مطلب انټریکټیو سیشن یې پکار دی چې هغې کې انګیجمنټ ډېر زیات سیوای، مطلب مصروفه وي پکې خلک. ځینې یو پیریډ داسې په سکول کې به تاسو محسوس کړي چې هغه پیریډ کله شروع شي نو هغه ټیچر په داسې طریقه باندې لګیا وي چې دغه کلاس دغه 13-14 منټو اډو پته هم ونه لګي. او ځینې ټیچران داسې چې ته به وایې چې خدایه کله به بس کوي، هغه ټایم به باندې نه پاس کېږي. نو هغې وجه دا ده د ټیچینګ میتھډ، د ټیچینګ طریقه چې داسې یو ښایسته طریقه وي چې په هغې سره بور کلاس نه وي، مطلب څوک پکې تنګېږي نه. بل اهم څیز هغه فزیکل انوایرمنټ هم دی. هغه دا دی چې فزیکل ماحول برابري. د کلاس چې کوم سیټینګ دی، کرسۍ دي، د هغې چې کوم سپیس دی، هغه بالکل هر څیز په ترتیب باندې، نو دا هم اثر کوي. د کلاس روم منیجمنټ دپاره یو څو ټیپس تاسو لره کوم، یو څو طریقې در کومه. په هغې کې اولنۍ دا دی چې ته به کله سټارټ اخلي د خپل کلاس، نو هغه به د سمایل نه اخلي. مطلب ستا په مخ باندې به خندا وي. کله چې ته کلاس ته راننوځې نو دا په زده کوونکو باندې ډېر زیات یو ښه اثر کوي. خو چې تا کور کې جګړه کړي او په تندي 12 بجې او کلاس ته غوسه راننوځي، نو دا به یو بد اثر کوي، یو خراب اثر به کوي. او چې کوم زده کوونکي دي نو هغوی به دا ښه نه محسوسوي، نو هغوی به بیا سبق ته زړه نه کېږي. دویم دی چې کوم دی سیټ کلیر رولز. فسټ ډے په اولنۍ ورځ باندې به کلیر رولز کېږي، په کلاس کې به دا کوئ دا به نه کوئ. بل یوز آی کنټیکټ اینډ گیسچر. په کلاس کې چې کله خبرې کوي نو آی کنټیکټ، ماشومانو ته به ګوري، یو ته بل ته، چې کوم زده کوونکي دي هغوی ته به ګوري، داسې نه چې صرف ښکته ګوري او لګیا وي. او داسې ګیسچر چې کوم باډي لینګویج دی ستا د خبرو سره ته کوم انداز کې خبرې تیزې، دغه شانتې ځینې خبرې سلو کې، ځینې تیزې کې، او د هغې سره د لاسو چې کوم طریقه را چې کوم طریقې باندې ته لاس هغې سره استعمالوي، نو دا هم مهم دي. دغه شان څوک ښه کار کوي هغې ته ریوارډ پکار دی. او چې کوم بیډ بیهیویر دی په کلاس کې، یو کس غلط کار وکړي، بیډ بیهیویر وکړي، یو مس بیهیویر وکړي، نو هغه ته ځان له پویه کړي، د نورو زده کوونکو نه ځان له پویه کړي او ریسپیکټفولي په ښه په عزتمنده طریقه سره. داسې نه چې د ټولو سټوډنټانو د زده کوونکو په مخ کې دغه بېعزتي وشي. هغوی له د کوېسچنو اجازت ورکول دا هم مهم دي چې هغوی ته پوښتنه وکړي.
نو دا زموږ نننی درس. امید لرم د دې درس نه تاسو ته ډېر زیاته فایده میلاو شوي. د دې متعلق چې اوس تاسو له کومې کوېسچنې هم راځي نو هغه تاسو ښه په اسانه باندې حل کولی شئ. په بله ویډیو کې موږ تاسو له مختلف قسمه MCQs هم راوړو، سوالونه به هم راوړو چې کوم بار په ټسټونو کې راځي. نو هغه په دې کې کور هم شو، هغه په دې کې دننه راله هم که تاسو له داسې قسمه کوېسچنې راځي. خو موږ به جدا داسې یو ویډیو هم تاسو له راوړو مخکې. دا زموږ اولنۍ ویډیو وه، داسې مخکې به نورې ویډیوګانې هم راځي. امید لرم د دې ویډیو نه تاسو ته ډېره زیاته فایده میلاو شوي. ویډیو در سره لایک کړئ، د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.